زما نوم مجید الله حکیمزی دی. زه د حیات ګروسریز مارکیټ له شریکانو جملې څخه یم. دغه مارکیټ حلال مارکیټ البته موږ په د 2025 کال په شروع کې تصمیم ونیو یو څو انډیوالان ترڅو د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره په دغه منطقه کې چې خاصتا عربان، افغانان، افریقایي مسلمانان او داسې نور ډېر خلک اوسېږي د اسیایي ممالکو چې په شمول د هندوانو او د پاکستانیانو دي. نو موږ دا وپتېیله چې دلته موږ یو حلال بزنس شروع کړو ترڅو د ټولنې اړتیاوې هم پوره شي او موږ ته هم یو سالم مصروفیت پیدا وي له رسمي وظیفو سره په څنګ کې. دا د ټولنې اړتیا هم وه او موږ له دغه فرصت نه په استفادې سره په 25 کولیبرا روډ کې دغه دکان پرانیستو چې البته ادرس د بیت المقدس مسجد په بغل کې دی. زمونږ کسټمر یا مشتریان په دې منطقه کې زیاتره عرب مسلمانان دي، افغانان دي، د اسیایي هیوادونو د هندوستان، د بنګلادیش، د پاکستان له دغه هیوادونو دي. د دې ترڅنګ زموږ دکان ته امریکایان او مکسیکن هم راځي. دوی ځکه هغه پراډکټ چې په والمارټ او ایچ ای بي او نورو ځایونو کې په غټو سټورونو کې دلته پیدا کیږي زموږ بالکل متفاوت یو. زموږ اکثره اجناس له هیواده راځي یا دغسې اجناس دي چې له اسیایي هیوادونو راځي. د دوی لپاره ډېر په زړه پورې دي. نو راځي زموږ دکانونه ګوري او زموږ د موادو په هکله خورا مثبت په اصطلاح فیډبیک لري. دوی زموږ د رستورانت برخه چې کومه ده، د رستورانت په برخه کې موږ قابل پلو، بولاني کبابونه لرو. مختلف رقم ته هغه د چرګ کباب دی، د پسه کباب دی، د غویي کباب دی. د دې ترڅنګ زموږ وچه ډوډۍ چې د افغانانو یو د اشدو ضرورتونو له جملې څخه دی موږ دغه هم لرو. ولې زموږ کسټمر که رښتیا درته ووایم افغانان هم ډېر پریمانه کسټمرز لرو. ولې هغه خارجي هیوادونو خلک لکه امریکایانو، مکسیکنو یا عربان کله چې زموږ ټیسټ کتلی دی، زموږ هغه مزه د خوراک د افغاني ډوډیو خوند چې څکلی دی هغه بار بار راځي زموږ د خوراکونو لپاره. د راغلي کډوالو لپاره ستونزې موجودې دي. کله چې موږ ته مشتریان راځي موږ وینو چې هغوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي په ورځني ژوند کې. د امریکا سیستم په واقعیت سره پیچلی دی، داسې نه دی لکه د افغانستان. دلته هر څه ژبې ته ضرورت لري او هغه قوانین او د دولت اصول او مقررات چې کوم دي د هغوی په هکله دلته باید عامه پوهاوی بیخي زیات شي د خلکو ته. فرض مثال زموږ اکثره ډرایوران دي یا په عموم کې داسې خلک دي چې هغه په د ترافیکي اشارو په قوانینو باندې نه پوهېږي، د روډ چې کوم قوانین دي په هغې باندې نه پوهېږي. په روزمره ژوند کې یو کس غواړي چې یو کاروبار شروع کړي ولې هغې ته دا پته نشته چې د ژبې مشکل دی، د قوانینو نابلدي ده. هغه نه پوهېږي چې زه یو حلال کاروبار له کومه شروع کړم لکه موږ چې شروع کړی دی. که چېرته دا ډول عامه پروګرامونه ورکړل شي د دې ترڅنګ مثلا د ښاروالۍ قوانین دي د کورونو په پیدا کولو کې، د کورونو په کرایه کولو کې، دغسې نور د فني او حرفوي زده کړو په بخش کې ډېر ښایسته پروګرامونه موجود دي دلته. خو د زده کړو خو د ژبې د ناپوهۍ د ژبې د ستونزو له امله افغانان نشي کولی چې هغې ته لاسرسي ولري. نو دا به ډېره مهمه وي که دې خلکو لپاره دغسې معیاري د پوهنې د عامه پوهونې کورسونه او عملي درسونه دایر شي. دا به ډېر ښه شي. د دغسې بزنسونو لکه ګروسریز مارکیټ د حلال سټور خلاصولو لپاره اول تر ټولو غټ ګام چې کومه دی مخکې د دې نه چې موږ هغه دولتي رسمیات خلاص کو، اول ریسک باید په ځان قبول کړو. زموږ افغانان متاسفانه اکثره ریسک ته د ریسک په سترګه ګورو. ولې ریسک اپرچونیټي ده، تا ته فرصتونه لاسته راوړي. بیا دغه ملک چې موږ پراته یو دا د فرصتونو ملک دی. له هغې نه وروسته چې کله موږ ریسک واخیستو اول دولتي سټپ دغه دی چې موږ باید دا خپل د دکان یا هر کاروبار چې خلاصوي هغې لپاره د دولت سره ته باید د سټیټ دولت سره البته LLC جوړه کړې. کله چې LLC خلاصه کړه له هغې نه وروسته ته باید د سیلز پرمیټ او د دې سره په څنګ کې د TIN، په افغانستان کې موږ TIN ورته دلته EIN د امپلایر آیډنټیفیکیشن نمبر چې کومه دی د IRS نه دا باید تا خلاص کړي وي. دغه شیان دي چې کله خلاص کړل له هغې نه وروسته ته دغه ته ځې بیا له هغې نه وروسته ته چې کوم یې د اکوپنسي لایسنس چې دلته کاونټي یا ښاروالي ورته وایي یا سیټي ورته وایي له هغوی نه ته باید اکوپنسي لایسنس واخلې. د اکوپنسي لایسنس نه مخکې دوی راځي البته ستا سپیس ګوري، ستا ځای ګوري، شرایط د دې ځای ګوري چې آیا دا ځای مناسب د خوراکي توکو، د ارتزاقي توکو، د ډوډۍ پخولو لپاره، د اشپزخانې لپاره مناسب ځای دی که نه دی. کله چې دوی ټول خپل انسپیکشن وکړو، محیط و شرایط یې وکتل، هغې نه وروسته تا ته اجازهنامه درکوي چې هغوی ته اکوپنسي لایسنس وایي. هغې نه وروسته بیا مختلف نورې ډلګۍ راځي چې هغه ستا د HVAC سیستم ګوري، ستا پلمبینګ ګوري، ستا د فایر سیستم چې څومره دغه ځای محفوظ دی، د انوایرمنټل بخش والا راځي، حتی د صحي بخش کسان راځي، هغه د غوښې او نورو مسایلو چې کوم اړوند کارونه دي هغوی ګوري او دا ګوري چې دا د شرایطو برابر دي، کوم مشکل ونه لري.
افغانان لپاره مې لنډ پیغام دا دی چې په دغه هیواد کې دا د فرصتونو ملک دی له هر فرصته خوند واخلئ هر فرصت عملي کړئ رزق ته د رزق په سترګه مه ګورئ له فرصت نه استفاده وکړئ او راشئ د دې هیواد له قوانینو اصولو مقرراتو سره ځانونه بلد کو او د خپل آینده د خپل اولادونو د بساینې لپاره کاروبار یا بزنس شروع کړئ